نو که څوک دقسې بد اخلاقي کوي او هلکان سړو ته ګوري، خو جینکو ته ګوري، یا کمې جینکۍ هلکانو ته ګوري، یا یو بل سره دې زمانه کې په موبایل بې ضرورته خبرې کوي، د خواهشاتو خبرې کوي، نو دا د پیغمبر علیه السلام د راتلو چې کوم مقصد و په هغې پوره نه دي. حضور پاک چې سره راغلی دی او سله محنت کړی دی او مشقت یې کړی دی، هغه مقصد دي خپل نه که دشمني یې وکړه د پیغمبر او د الله دشمن. بد اخلاقي او دا شو. دویم بد اخلاقي څه ده؟ دوکه کول، دا بد اخلاقي کې داخل. صحابو کې به دوکه نه خو عکس کار به یې کوو. موږ څومره دوکې کوو، رښتیا وایو کوو که نه کوو؟ سودا چې څوک خرڅوي پکې دوکه کوي، 2 نمبر شی به او په دوکه به یې خرڅوي، مهر ټاپه به یې پې لګوي د 1 نمبر شی به په چین کې جوړ شوي او ټاپه به یې پې لګولي میډ ان جاپان پیسو دپاره، شی به یې په لاهور کې جوړ کړي او ټاپه به یې پې لګولي میډ ان سنګاپور او جاپان. دا ولې؟ حضور پاک فرمایي من غشنا، چا چې موږ سره زما امت یو بل سره دوکه وکړه فلیس منا، دا زما په نقش قدم نه دی.